سلامونه خوږو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او تازه به یاست. زه نورالدین علم دوست یم چې د مشال کورس د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه د 19مې برخې واره رسیدلی دی چې تلفظ او معنا کوو به یې راسره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو په اوله برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Allah knows everything. تلفظ به څنګه کوو؟ Allah knows everything. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ الله تعالی په هر څه پوهیږي. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Allah knows everything. الله تعالی په هر څه پوهیږي. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ You gave me the headache. تلفظ یې څنګه کوو؟ You gave me the headache. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ په سر دې را درد کړل. You gave me the headache. په سر دې را درد کړل. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. You gave me the headache. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ په سر دې را درد کړل. له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ It's interesting for me. تلفظ یې څنګه کوو؟ It's interesting for me. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زما لپاره په زړه پورې ده. It's interesting for me. زما لپاره په زړه پورې ده. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. It's interesting for me. زما لپاره په زړه پورې ده. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ It's amazing. تلفظ یې څنګه کوو؟ It's amazing. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ډیره حیرانونکې ده. It's amazing. ډیره حیرانونکې ده. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. It's amazing. په پښتو کې معنا ډیره حیرانونکې ده. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Take my hand. تلفظ یې څنګه کوو؟ Take my hand. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ لاس مې ونیسه. Take my hand. لاس مې ونیسه. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو اوله برخه مو تلفظ او معنا کړه. ځو د درس په جریان کې د جملو دوهمې برخې ته راسره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو دوهمې برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د جملو په دوهمه برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Go together with me. تلفظ یې څنګه کوو؟ Go together with me. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زما سره یو ځای لاړ شه. Go together with me. په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ زما سره یو ځای لاړ شه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Go together with me. زما سره یو ځای لاړ شه. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Store the wheat here. تلفظ یې څنګه کوو؟ Store the wheat here. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ غنم دلته ذخیره کړه. Store the wheat here. غنم دلته ذخیره کړه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Store the wheat here. غنم دلته ذخیره کړه. له دوهمې جملې نه تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Put the straw to the cows. تلفظ یې څنګه کوو؟ Put the straw to the cows. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ غواوو ته بوس واچوه. Put the straw to the cows. غواوو ته بوس واچوه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Put the straw to the cows. غواوو ته بوس واچوه. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Reap the wheat with us. تلفظ یې څنګه کوو؟ Reap the wheat with us. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زموږ سره غنم لو کړه. Reap the wheat with us. زموږ سره غنم لو کړه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Reap the wheat with us. زموږ سره غنم لو کړه. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Don't throw the rocks. تلفظ یې څنګه کوو؟ Don't throw the rocks. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ تیږې مه غورځوه. Don't throw the rocks. تیږې مه غورځوه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Don't throw the rocks. تیږې مه غورځوه. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو دوهمه برخه هم په همدې ځای پای ته رسوو. ځو د درس په جریان کې د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته راسره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو، د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د ورډز پارت یا د لغتونو په برخه کې اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ Fruit. تلفظ یې څنګه کوو؟ Fruit. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ میوه. Fruit. Fruit د میوې په معنا ده. له اول لغت نه تیریږو، راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ Great. تلفظ یې څنګه کوو؟ Great. عالی. Great. Great د عالی په معنا ده. له دوهم لغت نه هم تیریږو، راځو دریم لغت ته. د دریم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ Health. تلفظ یې څنګه کوو؟ Health. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ صحت یا روغتیا. Health. Health د صحت یا روغتیا په معنا ده.
له دریم لغت نه هم تیریږو. راځو څلورم لغت ته. د څلورم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سپیشل. تلفظ یې څنګه کوو؟ سپیشل. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ خاص یا ځانګړی. SPECIAL سپیشل د خاص یا ځانګړي په معنا ده. له څلورم لغت نه هم تیریږو. راځو پنځم لغت ته. د پنځم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ واټر. تلفظ یې څنګه کوو؟ واټر. په پښتو کې معنا اوبه. WATER واټر د اوبو په معنا ده. نو خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو په برخه کې مو اول لاین تلفظ او معنا کړ. راځو دغه دوهم لاین ته. په دوهم لاین کې هم د پنځو لغتونو تلفظ او معنا کوو. را سره ملتیا وکوئ. په دوهم لاین کې اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ alive. تلفظ یې څنګه کوو؟ alive. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ژوندی. alive د ژوندي په معنا ده. ALIVE alive ژوندي ته وایي. په دوهم لاین کې له اول لغت نه تیریږو. راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ bone. تلفظ یې څنګه کوو؟ bone. په پښتو کې معنا هډوکي. BONE bone د هډوکو په معنا ده. له دوهم لغت نه هم تیریږو. په دوهم لاین کې راځو دریم لغت ته. د دریم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ conclusion. تلفظ یې څنګه کوو؟ conclusion. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ پایله یا نتیجه. conclusion د پایلې یا نتیجې په معنا ده. CONCLUSION conclusion پایله یا نتیجه. conclusion د پایلې یا نتیجې په معنا ده. په دوهم لاین کې له دریم لغت نه هم تیریږو. راځو څلورم لغت ته. د څلورم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ doubt. تلفظ یې څنګه کوو؟ doubt. په پښتو کې معنا شک یا ګمان کول. DOUBT doubt د شک یا ګمان کولو په معنا ده. له څلورم لغت نه هم تیریږو. په دوهم لاین کې راځو پنځم لغت ته. د پنځم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ explore. تلفظ یې څنګه کوو؟ explore. په پښتو کې معنا لټول یا پیدا کول. EXPLORE explore د لټولو یا پیدا کولو په معنا ده. نو خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. زه د درس په جریان کې د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته را سره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. نن د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې concrete noun یا ذاتي اسم تعریفوو چې څه ته وایي. concrete noun a noun which has physical shape or existence and can be seen or touched is called concrete noun. تلفظ یې څنګه کوو؟ a noun which has physical shape or existence and can be seen or touched is called concrete noun. په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ ذاتي اسم هغه اسم ده چې فزیکي شکل او موجودیت ولري، په سترګو لیدل کیږي او د لاس په وسیله لمس کیږي، د ذاتي اسم په نوم یادیږي. په انګلیسي ژبه یې تلفظ یو ځل بیا کوو. concrete noun a noun which has physical shape or existence and can be seen or touched is called concrete noun. ذاتي اسم هغه اسم ده چې فزیکي شکل او موجودیت ولري، په سترګو لیدل کیږي او د لاس په وسیله لمس کیږي، د ذاتي اسم په نوم یادیږي. نو خوږو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې مو نن concrete noun یا ذاتي اسم راخیستی و. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. له ځان سره یې په بار بار تکرار کړئ او ویې هم لیکئ چې ورسره بلد شئ. نو خوږو دوستانو له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې د مشال کورس د 19مې برخې درس مو تر پایه راسره تعقیب کړ. هیله مند یم چې ستړي شوي او خسته شوي به نه یاست. که مو زموږ د مشال کورس چینل په یوټیوب کې سبسکرایب کړی نه وي، کولی شئ چې د سبسکرایب تڼۍ ته لاړ شئ، هغه در سره کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې درسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. نو خوږو دوستانو دا چې د مشال کورس د 19مې برخې د درس پای ته رسیدلي یو، له تاسو نه هم په همدې ځای اجازه غواړم. وخت کم دی، تاسو چې هر چیرته یاست لوی الله جل جلاله مو مل شه، خوشحال، کامیاب او تازه اوسئ.